تازه پاکستان سره د 28 افغان کډوالو مسافرو سره څه وشول ملګرو که تاسو هم غواړئ په پوره جزئیاتو پوه شئ ویډیو تر اخره وګورئ او زموږ پښتو پلس چینل هم سبسکرایب کړئ. د پاکستان او افغانستان پر سرحدي کرښه د 28 مسافرو ناڅرګند برخلیک تر اوسه 3 جنازې موندل شوې دي. یوه سرچینه وایي 28 مسافر چې ډیری له هزاره قوم څخه وو غوښتل له افغانستان پاکستان ته قاچاقي ولاړ شي د دوړو هیوادونو ترمنځ پر پوله ورک شوي دي. د سرچینې نن دوشنبه 12 د مرغومې اطلاعات روز ورځپاڼې ته وویل چې له دې مسافرو د 3 تنو مړي چې یو د ورور دی موندل شوی او د پاکستان کوټې ښار ته انتقال شوي دي. د سرچینو په وینا چې 4 ورځې وړاندې یې د ځان په شمول له 21 نورو کسانو سره اراده درلوده چې د 2 قاچاقبرانو عبدالله او واسی په وسیله افغانستان او پاکستان ته سفر وکړي. سرچینه زیاتوي چې له دې ډلې 28 نفره په یوه ډاکسن موټر کې ځای پر ځای شول خو د په شمول 3 نفره پاتې شول. د سرچینو په وینا له دې 28 نفرو څخه 21 هزاره و چې له تیرو 4 ورځو راهیسې ورک دي. سرچینه زیاتوي چې له 28 نفرو څخه د 3 تنو مړي په داسې حال کې موندل شوي چې یخ وهلي وو. دا 3 نفره په بېرحمانه توګه شکنجه شوي او وژل شوي دي. د سرچینو په وینا له قاچاقبرانو څخه یوې اړیکه نیولې او ویلي دي چې ورک افراد له پاکستاني نظامیانو سره دي. د وویل چې تر دې وروسته پاکستاني نظامیانو ته ورغلي او د خپل ورور جنازې تحویل کړي. قربانیانو ته یې یوه نږدې کس وویل چې زما په اند ټول 28 نفره وژل شوي او مړي یې د پاکستان له نظامیانو سره دي. د وویل چې د یو مړی پیدا کیږي او د پاکستان حکومت څخه هڅه کوي چې دا قضیه پټه کړي. تر اوسه د دې مسافرو د قتل انګیزه نه ده روښانه شوې. سرچینه وایي چې پاکستاني نظامیان او قاچاقبران د مسافرو په وژنه کې لاس لري. سرچینه په عین حال کې ادعا کوي چې هزاره مسافر د هزاره والي په جرم وژل شوي دي. د وویل په خپله د یوې داسې صحنې شاهد و چې یوه هزاره پر سر د پاکستان د FISI پاکستان نظامیان لخوا پر سر یوازې له دې کبله وهل شوي چې هزاره و. دا کس وژل شو او جنازه یې کوټې ته انتقال شوه. د پاکستان طالبانو حکومت تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي.